ثم نفخ فيه اخرى بیا به پوکې وکړې شي باغې کې په بل پیر فاذا هم قیام ينظرون نو دغه وخت به دوی ولاړې ګوري به الله اکبر لکه ته دا سوچ مکوه من کې دا مرض دی چې کله داسې قسم ایتونه ویل کېږي نو موږ سوچ کوو چې لکه پلانې به یو پلانې به ځان یې هېر کړی فاذا هم قیام ينظرون ته به پکې وي حدیث کې راځي چې کله د انسان درې په دویم پر اسرافیل علیه السلام شپېلې وي 40 کاله ټیم دی دوو شپېلو په منځ کې 40 کاله نو چې کله اسرافیل علیه السلام پوکې وکړو په دې شپېلې کې د انسانان به راپاسي لغړ توغړ او د دې سر نه به دا خاورې دي چې څنډې او دا د ناشنا خبر وکم چې په کم کار باندې مړلې هم په دغه باندې به پاسي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون من طول وبقي ودريه واشرقت الارض بنور ربها او روخان بشي زمکا پرنا درب داغي سرا الله سبحانه وتعالى بحساب كتاب بخبل راځي کنه الله چې کله زرا شمنو د زمکا بروخانش خپل رب العالمین حساب کتاب لراشي لازمکه بروخانش ووضع الكتاب او کې بخوديشي کتاب عمل نامې براوړش دا بس ناشنا منظر یې چې د سوچ وکړي چې الله سبحانه وتعالى راشي حساب کتاب له ملائکه سره په صفونو کې ولر او ملائک به د سره عمل نامې براوړي په کې اوستام ده چې تاسو کړي دا ټول لیکل شي وجيء بالنبي او رب واستشي پیغمبران الله اکبر بل تر پیغمبران دي والشهداء گواهان به مروستشي او استاد بچ کې دولار کمای وایي الله سبحانه وتعالى په خپل حساب کتاب لري چې دغه شان سره خای الله وزمکه بروخانش عمل نامې براوړش پیغمبران برای شری دي لپاره چې گواهان وکي به خپل امت باندې او نور گواهان چې هغه د ملائک دي چې ستاسو د اعمالو باندې هغه گواهان دي د ټول به ولاړي او تبه او ستار ربي او حساب کتاب به سره کوي ځکه الله سوي وقضي بينهم بالحق او فیصله بوشي په مېز د دوی کې په حق سره وهم لا يظلمون او په دوی باندې ظلم نکېږي الله سبحانه وتعالى ذره برابر ظلم چا سره نه کوي ذره برابر ظلم بنه کی بالکل دې فیصله وکړي چې هغه حق فیصله به دې شک نشته او چې څوک جنت ته ځي الله په رحم او کرم سره به چې څوک جهنم ته ځي ولید بالله دې به الله د عدل او حساب سره باندې بشي ووفيت كل نفس ما عملت او پورا باور کړی چې هر نفس ته بدله دا عملونه چې کړی دي وهو اعلم بما يفعلون او الله خپو دې په کارونو چې دوی کوي کته نه ارشي خدای الله نه نیری احصاه الله ونسوه الله شمار کړی دي لیکلي دي اگر کله انسانانو نه ارشي د اوس دې ته ګوره دو ډلې دي کنه حساب کتاب وشو نو څو قسم خلک جوړ شو دوا جنتیان جهنميان نو اوس درې خدوانو دلو باس بکی وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او بشر لشي کسان چې کافران دي د جهنم طرف ته ډلې ډلې وسيق الذين كفروا مجهول سی غیر اوړي ملائک به راکای په نور حدیثونو کې تفصیل راغلی په قران کې راغلی چې دوی د بغیر د زنجیران واچول شي او په دې مخونو به راکاږي د ملائک جهنم ته به گزاري الی جهنم زمرا ډلې ډلې او دا ډلې ډلې دې لپاره لګي چې تکلیف ور ډیر ملاوي شي ځکه چې کله دوی د یو بل سره رواني نو سبا کوي بعضو ما سب یو بل باندې بلانتونه وي یو بل ته وایي چې ستاسو له صبر وي ستاسو له غضب به خډيري بل مسله ته چې الله د جنتیانو نه مخکې جهنميان ولي ذکر کوي الله دې موږ یوسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دا به مخکې ذکر کړي به کافرانو سره ذکر کړي دا غي وجه چې الله سبحانه وتعالى به دوی ته دومره غوسه وي جهنميانو ته نو دا غوي تذکره مخکې وکړه چې دا خلک دي دوی به جهنم ته شړل کېږي ډېرې ډېرې حتى اذا جاءوا
تر دې چې کله راشي دوی هغې ته یعنې اور ته فتحت ابوابها کولاو بشي دوی ته دروازې د هغې څو دروازې دي اووه دروازې لها 7 ابواب وقال لهم خزنتها او وی بدوی ته چوکیداران د هغې الم یاتکم رسل منکم ایا نو راغلي تاسو ته پیغمبران ستاسو نه چې کله دوی جهنم ته ورننوځي په دغه دروازې کې دا خبره کوي وایي پیغمبران نو درغلي یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستل به په تاسو باندې آیتونه د رب ستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولی به تاسو د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې هغه ده پیغمبرانو قرآن بیان کړی وحی بیان کړی ده او د دې ورځې نه یرولی نه وایي قالوا وی بجهنمیان بلا او راغلی دا خبره صحیح پیغمبران راغلی خو موږ یې نه ومنلې پیغمبران راغلی خو موږ پورې ټوغې کړي دین بیان کړی شی خو موږ ورسره سوچ نه قدر نه موږ سره دین ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوی لفیصله د عذاب کافرانو باندې اوس د دې خبرې څه فایده هم نشته دوی ومنله چې پیغمبران راغلي صحیح ده که منئ او که نه یې منئ خو فیصله هغه ثابته شوې ده قیل ادخلوا ابواب جهنم وبویل شي دوی ته ننوځئ دروازو د جهنم ته هلته خبره شروع شو د چا او د چا په منځ کې د خزانچیانو د چوکیدارانو او د دې جهنمیانو منځ کې خبرې روانې پیغمبر درغلی او داسې بیا به ورته وویل چې به ځئ ځئ ننوځئ قیل ادخلوا ابواب جهنم ځئ ننوځئ خبرې اوس پرېږدئ او بیا دې ته ګوره خالدین فیها همیشه به یې باغې کې فبئس مثوى المتکبرین نو بد دی ځای د اوسېدو د لوی کوونکو الله دې موږ د تکبر نه ساتي نو بد دی ځای د اوسېدو د هغه خلکو چې هغوی کې تکبر دی هغه ځای کوم یو دی هغه جهنم دی اوس د دې نه بعد د دویمه ډله او څه ناشنا ډله الله سبحانه وتعالی دې پکې موږ هم شمار کړي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا او روان بکړي شي هغه کسان چې یریدلي دي د خپل رب نه جنت ته ډلې ډلې اوس د جنتیان دي مخکې جهنمیان هغه هم ډلې ډلې دا هم ډلې ډلې دوی ولې ډلې ډلې بوځي د دې دپاره لکه چې داسې منظر جوړ شي لکه ملګري چې چکر دپاره اوسي یوازې سړی چې بهر ته وځي نو دومره خوند نشي اخیستی د چکر نه څه ځي نو خو چې کله په جمع باندې اوسي نو خوند ورله ډېر ورکوي نو ځکه الله سبحانه وتعالی دوی ډلې ډلې لیږي بل دا چې یو بل ته به زیري ورکوي خوشحاله دي که وفتحت ابوابها او کولاوي به کړې شي دروازې د جنت الله اکبر جنت ته دروازې چې کولاوي دا به یو ناشنا منظر او هغه دروازه چې د هغې څومره مسافه ده او څومره د هغې پلنوالی ډېر حدیثونه دي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی دومره د هغې پلنوالی په دومره اندازه دی لکه یو سړی چې په سورلۍ باندې سوري او 40 کاله مزل وکړي 40 کاله مزل وکړي دومره جنت دروازې چې هغه پلنه او بیا د 8 دروازې دي حدیث کې راځي چې څوک صدقې ورکوي دته به د هغه طرف نه آواز کوي څوک روجې نیسي دته به دغه طرف نه آواز کوي مجاهدینو ته به د دغې دروازې نه د هغوی دروازې څوک مونځ کوي هغه ته به د هغه دروازې نو دا دروازې به کولاو کړی شي او دا دروازه به کولاوي څوک رسول صلی الله علیه وسلم نو ځکه د هغه دا طریقه مضبوط راونیسي ګوره چابي د جنت د هغه سره ده پلاني ولې دي د پلاني او د اللهني لاره ده جنت دروازه به کولاوي نو چې څوک دروازه کولاوي د هغه سره ملګرتیا مضبوطه کړه ور به وټکوي رسول صلی الله علیه وسلم دننه به وځي څوک پلانې رسول صلی خپل نوم وایي او ما ته ویلی شوي چې دته به ور کولاوي ور به کولاو کړی شو چې دا اول پیر د جنت ته سړی ننوځي او د نظر پې پرېوځي چې دا به څه ناشنا وښي الله دې زموږ په قسمت کې او الله دې موږ ته نصیب کړو الله دې موږ ټول څنګه چې به دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دغه شان د الله موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي حتی اذا جاءوها تر دې
دي چې کله راشي دوی جنت ته وفتحت ابوابها او کولاوي بکړي شي دروازې داغي وقال لهم خزنتها او بوي دوی ته خزانچیان داغي هغه سره خزانچیانو خبرې کړي دوی سره هم کوي او فرق دی دوی ته سوي سلام علیکم سلامت یادی بتا سبانی ارجنا سلامونی نداو السلام د چاره طرف نه خزانچیانو طرف نه راځي راځي سلامت یادی بتا سبانی سلام به دا خو سلامونه په یو بل باندې او بیا ناشنا سلام د رب العالمین د طرف سلام قولا من رب الرحیم الله له طرف نه هم ویل کی جنتیانو باندې سلام واچولی شي الله به ته هرکلی ووایي چې دا غځی دی چې ما تاسو سره لوز کړی و نو دا سلام اچول دا د مؤمنانو صفت دی په دنیا کې هم او په جنت کې هم سلام علیکم سلامت یادی بتا سبانی طبتم خوشحال اوسئ یو ترجمه دی دا طبتم خوشحال اوسئ یعنی په دې جنت کې خوشاله اوسئ او بل ترجمه طبتم پاک وئ تاسو په دنیا کې پاک وئ د سنه د ګناهونو نه د شرک نه د غلطو عقیدو فادخلوها خالدین ورننوځئ دې ته همیشه به یې په دې کې همیشه لپاره چېرته ونه بوډاوالی نه به دا قرضي او نه به دا غمونه او نه به دا کتبره منډې هېڅ به بې غمه به ناست یو او بیا هم څه خیال دی چې الله سبحانه تعالی موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب نصیب کړي او د صحابه کرامو د دې پیغمبرانو د دې صدیقینو د نیکانو د شهداو د صالحین وقالوا وی بدا جنتیان چې کله دوی ته وویل شي چې ځئ ورننوځئ الحمد لله الذي صدقنا وعده ټول حمدونه د الله د پاره دي هغه ذات چې رښتینی کړه موږ سره وعده خپله شکر به وباسي چې هغه څه چې موږ ته ویلي هغه یې راکړه واورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ ته دا ځمکه د څه شي د جنت نتبوأ من الجنة حيث نشاء زي نسو منگا پا جنت کی کم زي چی وغوارو منگا کم زي جی خوخي واسا فنعم أجر العاملين نخبت لدد عمل كونكو